دوستانو نن ویډیو زموږ ډیره په اهمه موضوع ده چې جینکۍ له یو بل سره څنګه خوند اخلي او له یو بل نه څنګه خپل شوق پوره کوي. دغه معلومات در سره په نننۍ ویډیو کې شریکوم چې د ټول معلومات نه خبر شئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د هغو جینکو په باره کې ده چې جینکۍ هم په خپلو کې مینه کوي او له یو بل نه خپل شوق پوره کوي او خوند او لذت محسوسوي. لکه څنګه چې هلک له هلک سره جنس پرستي کوي او له یو بل سره دغه غلط کار کوي، نو دغه کار لواطت دی او د لوط علیه السلام قوم کې به دغه کار موجودو. د هلکانو سره به یې لواطت یعنی زنا کوله، نو الله پاک پرې عذاب راوستو او ټول یې هلاک کړل. خو دوستانو نن سبا ډېرې جینکۍ هم له یو بل سره دغه کار کوي او خپل شهوت په یو بل پوره کوي. خو دوستانو دغه کار لا د پښتنو په معاشره کې نشته او په بهر ملکونو کې داسې لیدل کیږي او له دغه غټه وجه دا کیدی شي چې په کور کې ازادي وي او له یو بل نه څه حیا پرده شرم نه کوي. او دغه کارونه زیات تر په بربن فلمونو کې لیدل کیږي چې کمې جینکۍ دغسې فلمونه په موبایلونو کې ګوري نو په مزه هم دغه طرف ته متوجه کیږي او آخر دغسې کار اختیار کړي. خو ځینې جینکۍ په ډېر کم عمر کې یې دغه کار ته شوق کیږي چې د 12 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې او ځینې له 18 کال نه واخله تر 22 کالو پورې دغه شوق راځي. او جینکۍ چې د یو بل نه خوند اخلي او هلکان هم له یو بل نه خپل شوق پوره کوي، نو اسلام له داسې کارونه منع کړي او له داسې کار کولو باندې الله پاک ناراضه کیږي. او کله چې الله پاک ناراضه شي نو په هغه قوم باندې بیا عذاب راولي. دوستانو الله پاک دې موږ ټول له داسې کارونو نه په امان وساتي. نو ملګرو، زمونږ هر یو ویډیو ستاسو لپاره یو پیغام وي چې په هغې کې یو سبق پروت وي، نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخرې پورې وګورئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله په امان.